پاکستان که هر څو دا ووایي چې زه اټمي طاقت یم، خو چې یو ملک خپل 15 کروړه ولس له د 2 وخته ډوډۍ نشي ورکولی، هغوی له سرپناه نشي ورکولی، که ملک چې د سیلاب په صورت کې بهر ملکونو ته جولۍ غواړي، د زلزلې نه پس کچکولې راخستې، د پولیو لپاره پیسې غواړي، د نورو مرضونو آفتونو مقابلې لپاره د نورو ملکونو نه امداد غواړي، نو داسې ملک هیڅکله نه خپلواکي، نه آزادي، نه خودمختاري او نه داسې ملک خپل ځان لپاره فیصلې کولی شي. یقینا که سعودي عرب پاکستان له دغه 10 ارب ډالر ورکوي یا نور پاکستان ته کوم مرسته غوښتې دا پاکستان ته ورکوي، نو سعودي عرب به د هغې په بدل کې د پاکستان نه هم څه غواړي، او موږ ټولو ته معلوم دي چې سعودي عرب زموږ نه څه غواړي. الله دې نه کړي چې د پاکستان مشران ورسره په دغې خبره اګري شوي، خو دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ د بربادۍ خبرې. د ایران جنگ په وجه باندې د پاکستان په اقتصاد یعنی معیشت باندې یو ځل بیا د زنکدن سخته شروع شوې ده. پاکستان له طرف نه سعودي عرب ته د مالی مرستو لپاره 8 درخواستونه وړاندې شوي دي، چې په هغې کې یو درخواست ډېر زیات د تشویش او پریشانۍ وړ دی. په دې باندې په لنډو ټکو کې تجزیه کوم او تاسو پوهه کوم. السلام علیکم، زه مدثر حسین یم. د ایران جنگ اثرات اوس تاسو ټولو ته ظاهر شوي دي چې حکومت له طرف نه ځینې فیصلې د پټرول مصنوعات قیمتونه سیوا کول او داسې نورې فیصلې را روانې دي، خو نن خبر راغلی چې د پاکستان حکومت سعودي عرب ته 8 درخواستونه وړاندې کړي دي، چې په هغې کې زیاتره د معاشي مرستو لپاره دي. په هغې کې یو درخواست دا دی چې سعودي عرب د پاکستان په دولتي بانک یعنی سټیټ بانک کې کم ډیپازټ دي هغه ریشو د سیوا کړي. د سره سره پاکستان په ډیفرډ پیمنټ یعنی مؤخر ادایګیانو باندې د سعودي عرب نه د زیاتو تیلو غوښتنه کړې ده. خو یو درخواست داسې دی چې هغې زه ډېر زیات په تشویش کې اچولی یم او په دې باندې زما په خیال د کار کولو ضرورت دی. هغه درخواست دا دی چې پاکستان حکومت سعودي عرب ته ویلي دي چې تاسو موږ له د 10 ارب ډالرو ضمانت یعنی سیکیورټي یا ګارنټي راکوي. پاکستان وایي چې د دې پیسو بدل به موږ هغه چې کوم د دې په بدل کې به موږ تاسو له کم پاکستان نه بهر مهنت کش دي یعنی پاکستانی ډایاسپورا ده یا د پاکستان مزدوران دي او هغوی په سعودي عرب کې او په نورو ملکونو کې مزدوریانې کوي او پاکستان ته کمې پیسې رالیږي، نو دغه پیسې به موږ تاسو ته یعنی دغه روپۍ به موږ تاسو ته په ضمانت کې درکو. د دې په سر باندې تاسو موږ له د 10 ارب ډالرو سورن ګارنټي راکوي. که په لنډو ټکو کې زه تاسو پوهه کړم که څوک پې کنفیوز دی، هغه دا دی چې پاکستان وایي چې کوم ریمیټنسز یعنی ترسیلات زر موږ ته راځي، یعنی یو پاکستانی مزدور دی په سعودي عرب کې مزدوري کوي او بیا د میاشت په سر یا د کال په سر پاکستان ته خپل کور ته پیسې رالیږي، نو د پاکستان حکومت د دغې پیسو په بدل باندې یعنی د دغې مهنت کشو د ترسیلات زر په بدل باندې د سعودي عرب نه د 10 ارب ډالرو ګارنټي غواړي چې تاسو موږ له 10 ارب ډالر راکوئ او موږ به د دې په بدل کې د پاکستانیانو دغه پیسې چې دي دا تاسو ته شمار کړو. اوس د دې جزئیات پوره واضح نه دي، خو زما سره چې کوم معلومات دي نو هغه دا دي چې پاکستان حکومت وایي چې سعودي عرب دی موږ له ګارنټي راکړي او موږ به د بین الاقوامي مارکیټ نه 10 ارب ډالر قرض چوت. دغه قرض چې د کم لپاره پاکستان وایي چې موږ به صکوک بانډ جاری کوو، د دې ګارنټر چې دی به سعودي او په بدل کې به ورته د پاکستان حکومت د پاکستانیانو هغه پیسې شماري کم چې هغوی هر میاشت یا هر کال پاکستان ته رالیږي. دا ځکه د خطرې او د تشویش وړ ده چې دغه پاکستانی مهنت کش کم چې په سعودي عرب کې یا په نور خلیجي ملکونو کې مزدوریانې کوي او خپل کور والو لپاره 2,000 ریاله یا پیسې رالیږي، دا د پاکستانیانو د مهنت او د مشقت پیسې دي. هغوی حق حلاله مزدوري کوي او دغه پیسې پاکستان ته خپل کور والو ته رالیږي. خو د پاکستان حکومت که په دغه پیسو په سر باندې د سعودي عرب نه ګارنټي غواړي یا د سعودي عرب نه 10 ارب ډالر غواړي، نو دا ډېر زیاتې دی. زیاتې په دې دی چې په دې کې نه د پاکستاني مهنت کشو مرضي او منشا شامل ده او بله دا ده چې د پاکستان حکومت که دومره پیسو ته لیواله دی، په کار ده چې خپل کرپشن بند کړي. موږ ګورو چې پاکستان کې د روزانه په بنیاد باندې د ارباو روپو کرپشن کیږي. د عدلیه کې کرپشن دی، په پولیس کې کرپشن دی، په فورن سروس کې کرپشن دی، په بازار کې کرپشن دی، په ACDC دفتر کې کرپشن دی، په وابډا کې کرپشن دی، په سوی ګیس کې کرپشن دی، په محکمه تعلیم کې کرپشن دی، په میډیا کې کرپشن دی. نو چې دومره کرپشن روان دی او دومره د پاکستان لمن چې دی دومره سوری دی چې څه ورچې تیزي، نو د دې په بدل کې د دغه غیر ملکیایي پاکستانیان څوک چې بهر ملکونو کې میشته دي، د هغوی
پیسو په بدل کې 10 اربه ډالر د مارکیټ نه پورته کول چوتول دا ډیر زیات ماته ناجایز او زیاتې ښکاري. د پاکستان حکومت هر څومره ځان ته وایي چې موږ مضبوط یو، خو تر څو چې د پاکستان معیشت کمزوری دی، اقتصادي وضع خرابه ده، پاکستان هیڅ کله یو طاقت نشي جوړېدی.